غیږ یا پهلواني چې د افغانستان یو له مشهورو او د خلکو د خوښې وړ لوبو څخه ده، خو واک ته د طالبانو په رسیدو د دغه لوبې ډیر شمیر پهلوانان له افغانستان ووتل او د دغه ډګر لوبې په بېساري ډول کمې شوې. دلته د پلازمینې کابل ښار په یوه څنډه کې د طالبانو د بدني روزنې ریاست د پهلوانۍ فدراسیون په همکارۍ له ډېرې مودې وروسته ځوانان دغه سیالۍ ترسره کوي. ورزشکاران او روزونکي د دا ډول سیالیو پایلول د دوی په ګټه بولي او د دوی د ورزشي ننګونو د پای ته رسولو غوښتونکي دي. برگزاری مسابقات د دا ډول سیالیو جوړول د ځوانانو لپاره ډیر مهم دي. له دې وروسته باید ملي سیالي وکړو او له هغې وروسته د هیواد لپاره یوه لاسته راوړنه باید ولرو چې یا هم د اسیایي اولمپیک له لارې او یا هم د نړیوالو سیالیو له لارې وي. زموږ غوښتنه له طالبانو بیا د دې برخې له مسؤلینو دا ده چې زموږ لپاره یوه زمینه مساعده کړي چې موږ د پهلواني مخته یوسو. د پهلوانۍ فدراسیون چارواکي زیاتوي چې دوی له بېلابېلو ننګونو په ځانګړې توګه د یو معیاري ځای د نه لرلو له پلوه له ستونزو سره مخ دي. دوی په دې برخه کې له طالب چارواکو د مرستې غوښتنه کوي. زموږ د ټولو ورزشکارانو او پهلوانانو دا غوښتنه ده چې یو لوی سرپټی سالون جوړ شي چې له باران په امن او د ګرمۍ توان ولري، ترڅو په وسیله یې ورزشکاران وشي کولی هم تمرینات ترسره کړي او هم سیالۍ او د هیواد لپاره رنګین مډالونه راوړي. د طالبانو د بدني روزنې ریاست مسؤلین وایي چې له څه باندې 2 کلونو راهیسې د ورزش په برخه کې په ځانګړې توګه د غیږ نیونې په برخه کې هڅه کړې او زیاتوي چې د دوی لپاره هر ډول اسانتیاوي برابرې کړي دي. ما توجه خاص بر ورزش پهلوانی داریم. سال قبلی مسابقات ملی موږ د پهلوانۍ ورزش لپاره خاصه پاملرنه لرو. تیر کال د پهلوانۍ ملي لوبډلې لپاره د نوو غړو د معرفي کېدو په خاطر په لغمان ولایت کې ټاکنیزې سیالۍ ترسره سوې او نوي ورزشکاران ترې وټاکل شول. همدارنګه موږ له هیواد بیرون هم سیالۍ درلودې چې شاوخوا 1.5 میاشت وړاندې په چین کې وې. د اسیایي اولمپیک سیالۍ ښه مثال دی او زموږ د پهلوانۍ لوبغاړو هم هلته ګډون کړی و. ورزشکارای پهلوانی نیز در اون مسابقات اشتراک کرده بود. د پهلوانۍ فدراسیون د مسؤلینو د معلوماتو له مخې اوس مهال په دغه لوبغالي کې د 9 ولایتونو استازي شتون لري او څه باندې 20,000 ورزشکاران د دغه ډګر تر چتر لاندې په تمریناتو بوخت دي.